اوسیدونکو لس کاله پس با آینده نسل تاسو ګورئ الکان به ډمان وي او جنکای به ډمي د وی سی آر او د ټي وي د برکت به زمون خزي ډمي وي او زمون زامن به ډمان دروغ وای زمون خزي به ډمي وي او ګورئ د ټي وي په پردا د ډمي چې کم فیشن دا خزي وګوري سباله هغه فیشن جوړ کړی او پکې سخانه کې روان د ټي وي په پردا د ډم چې کم فیشن الکانو ګوري سبا هغه فیشن الکانو جوړ کړی او پکې سخانه او کابلې کې ګرځي آئنده نسل با ډمان وی ډمان 18 کروڑ روپے د ټي وي د سټیشن افتتاح شوی و په صدر کې صدر صاحب افتتاح تراغله مونږ پکې قران ویل مونږ پکې قران ویل مونږ قران جشن خیبر کې وایو دوی په نامه څه کیږي دا د وجه تیمیا نور جمال گدڑ شجر سب حلال دیو ملازو نور جمال نامه وا چرته گیدڑ وشته او الکان ورتل دا گیدڑ خو حرام دی ورسو کوئی چارون دی زده ملازو حلال دی لاره رال ول میاں جی گیدڑ حلال کی مردار ول مردار کون کہندے کہ گیدڑ حلال وی جی نور جمال کہندے کہ گیدڑ حلال وی پھر ٹھہرو جد نور جمال نے کیے کہ میں کتاب ویکھاں کتاب راغستے دے وی سنو میاں جتھے میاں نور جمال گدڑ شجر سب حلال عزیزانو زمری اورزه گدڑ او میلو رو غخته چراشی رور ولی جوړو میټینګ ده اغي چرال زمری ورتوي چې خبره دادا چې ښکار بکاو دینه پس خو په اتفاق ښکار بکاو خو په اتفاق وکاو گیدړو میلووی چې بادشاہ د زنګل چې مونږ سره اتفاق کوي مونږ نور د خدای څخه غواړو صاحب بل وځي چې غرته تلی دي یو خروالے ده یو وسای والده یو خرگوش والے چې ښکار راوړو زمری ورته وي چې زه خو بادشاہم د زنګل مشرم او میلو ته تقسیم کا هغه ورته الامر اوضح خبر اخلاص خبر صفا ده دا خرستا شو تم غټي دا خرم غټ دا ستاش او دا وسه زما عمر ده نو دا زما شو او دا گیدړم وړو کې ده او دا خرگوشم وړو کې ده نو دا د شو زمری چې یو سپېړه ورکه میلونه بوټي سترګي وست اخو پرې ده چې د ځان په ویر اخته ده دې گیدړ ته ته تقسیم وکا زرکو هغه چې خبر اخلاص ده دا خرب اوسه خوري دا اوسه به غرمیله خوري او دا خرگوش په دې د مازیګر چایش زمری ورته شاباس داغه سي تقسیم خلق کوي او په ایمان وای چې دا تقسیم دې زده کړه کم ځای هغه ویډیو استاد مې پکې نشته دا تقسیم مې د میلو د سترګو نزدک ا میلو د خدای به وقوفو د ځاني سای پکې ویلا سترګې وته اوس کما ویلې چې یو پاوتی کبه پکې زمو خرم زما د سرم خطر وا او ما وی چې راشه د ارڅ ده دک بابا چې د چا مرکز د چای صوبه د چای الته تکم کو جای چې ته چې د چوار د چواریانو مشری بزوال بیا زما متعلق یو خبره مشهوره ده
د خرې متعلق مشوره شوې ده. د هغې جواب ما څه شو زیړ والا مولا اوا ده زه سره یو کیسټ دی هغه واورئ. ما په کیسټ کې دا ویلي چې مولانا فضل الرحمن چې د مفتی محمود مرحوم زوی دی د تخر ویل یا بنظیر تخرا ویل دا شرافت دی؟ نه. دا تهذیب دی؟ نه. ټیک شو. دا انسانیت دی؟ نه. کدا ټکه ثابت شو چې ما کړی ګیره به کلام او پخره به سورېږم. نعره تکبیر او کنی نو د پخې ډلې بچیا نورې پراپیګنډې لګې دي چې تا ما پورې دا لکه وتړله. نو ما ته چا وایي چې دا پخه ډمه څه ته وایي؟ مال پخه ډمه د ایرمنډۍ ډمه د لاهور چا د وړوکوالي نه خرابوي دا هغه د پخې ډمې زوی. نور څه په لاس نه درتله نو زما متعلق دې دا غلطه پراپیګنډه وکړه. زه دومره کمینه او رزیل یم چې د داسې خلقو متعلق به زه دومره ناشایسته الفاظ ویم. جګړې به کوم والله د مړی نه نیسم هر څه به کوم لیکن نازیبا الفاظ په جلسه کې ویل یا په تقریر کې ویل دا د انسانیت تقاضا نه ده. پاتې شوه دا خبره چې مولیان ښځو پسې لاړ مولیان ښځو پسې لاړ. دا چې څوک وایي هغې ته ووایه چې د صدر ایوب په وخت کې تاسو فاطمه جناح ښځه نه وه؟ فاطمه جناح ښځه وه که نه؟ د هغې اول سپورټ چا کړی؟ نه 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 یو منټ قربان شو کړی ټیک شو. اول سپورټ یې چا کړی دا تپوس ته وکړي. دویمه ده چې فضل الرحمن ښځې سره ملاقات کړی. په دې ملک کې چې ته اوسېږي تاسو په ایمان وئ په دې بنو کې بازار کې 2 لکه ښځې نه ګرځي. او زه د دوایې په دکان ناست یم خو چې ګورم ښځه رانه نوځي چې ګورم ښځه رانه نوځي چې ګورم ښځه دا چل دی کړي او دا چل به په لاهور کې مې یو خبره کړې وه مال والله د دې ملک علاج ووټ او جمهوریت نه دی. د دې ملک علاج د ایران غوندې انقلاب دی. 12.5 کروڑه پاکستان دی چې 2 کروڑه مې حلال کړي نه نو دا 2.5 کروڑه د سړي زامن کیږي نه. ته پوه شې په خبره 2 کروڑه به حلالو. مولیان ښځو سره ملګري شو. عزیزانو تاسو په ایمان وایئ که جماعت اسلامي والا دا خبره کړي دینه دا تپوس وکړه چې ستاسو د مشر 2 غنټې په بند کمره کې بېنظیر سره ملاقات کړی که نه؟ کړی دی که نه وکیله؟ 2 غنټې فضل الرحمن خو داسې ملاقات کولو چې کیمرامینان هم ورته ولاړو. ده په بند کمرې کې ورسره 2 غنټې ملاقات کړی که نه؟ دی خو وګورئ که تار سکې خیر دی که تار سکې خیر دی. نو زما ستا دا سنبی د ګډې د فلم پروت دی او زما د چیلۍ د هر وخت کاري لږ شرم وکئ او په دې ګریوان کې وګورئ. بله دا چې ما پرون تا سره هم د ملګرتیا کوشش کړی تاسو دې ما ته مخامخ 3 شپې د چا په کور کې دا باد شوی او خبره چا نه منله. چا سره چې 2 ټانګې خلک نه وي هغه ما سره په کوټه سیسټم باندې باز کوي. 2 ټانګې اصغر خان غوندې سړی هم کینی کوټه سیسټم باندې باز کوي. 2 ټانګې خلک ورسره دي. خبره خو تاسو نه منله. نو عزیزانو که ته معنا 20 کاله مخکې ښځې سره ملګری وې خیر دی. که ته نن هم
خزه ته مور وې خیر دی او کما ورته خزه ته خور ویل نو زه کافر شوم. دی خو ګورئ اگر چې زه د خزو مزه ګوره سخت خلاف اول بدا بے نظیر امړه قوم یا به په کور کې کینو سخت خلاف. خدا جواب ستاسو د پراپګانډې کو چې ته که یو خزه بربنده ګرځي او هغه ته مور وې نو خیر دی او که انما المؤمنون اخوتون باندې ما عملو کو نو زه په کافر شوم. دی خو ګوره د مولا د خزه لوی مرګره خو مولا دی را پیدا نه چې مولا ورته په غوږ کې بانګ وای مولا چې تا ته نه ویلي چې قبول کړی دی مولا صاحب کنه ته دې خزه ته نږدې کېدې شي نه وای لکه چې مولا نه ویلې ورنږدې بشي. بیا دا مولا دی چې حلالي درته مولا په غوږ کې بانګ ورته مولا وای جنازه درته مولا کوي 200 قسمه طلاقونه دي داغه علاج درته مولا خي چې غلط شي خطا شوي د خلینو دي څوته اصلي دوست خود مولا دی د خزه ته خو آرام څوک د پاره مرګره هیڅ بے غیرت راشه پرونو ګورئ د هندستان یو ډم راغلی دی دلیپ کمار نامه د وزیر اعظم او د گورنر په جګړه ده یو وایي په ځان سره ما بل وایي سره یو وایي سره ما بل وایي سره هیڅ بے حیا قومه بے غیرت زه خدای دې ستاسو بیړه غرقه کی چې تاسو د پاره څوک الیکشن کوي تاسو د پاره څوک حکومت دې خلکو له جلسې کې دې خلکو دا خو د ګډې رونه دي او چې څوک ورته شین بوټي او هغه پسې بین بین ناره وي دې قوم دم راغله دې په سرکاري اعزاز ګرځي لګیا دي نن د ضیاءالحق روټای دا په پندای کې هغه دم تا او د ټول پاکستان دمه او دمانه ورته راغو نن روټای ابل شپه په ګورنمنت هاوس کې روټای و د دلیپ کمار نو سړو کې ناشته او څومره معززین چې تللی دي ناغي خزن ځان سره بوتلی دي ځکه نن سبا خو لوی معزز توب داده چې خزه بزان سره بوزي تب رستای او خزه بدی مخ کی تانه بدی خزه مخ کې ستا دوست لاس ورکی دا زمونږ د زمانه معززین دي نو تقاضا وکړه خزو چې دا دلیپ کمار لګ دنه راولېږي چې مونږ هم غاړې باسي ما په خبر کې ویلو چې واورای کله چا فوټو مې دلیپ کمار سره ولیدو زما دې په خدای قسمی کم پرېدم چې درنه مې پرتګونه نه ویست ستا په پاکستان کې شرافت او معزز هغه خلقو ته ویلی شي چې د چا خزې او لوڼې بربنډې ګرځي څوک د خپلې خزې نه نه خبر څوک د خپلې لور نه نه خبر څوک د خپل زوی نه نه خبر دا ستا د ملک معزز خلق دا تاسو مونږه ګیرو والا پرتوګ اغوستو والا دا کمینه چې په خپلو کې کینی مونږ ته رزیلان وایي د پاکستان لوی کمینه او لوی رزیل هغه لوی سرمایه‌دار دی د دروغ مزه لنډ یو سره وغټ نو سرمن باندې به دا برې ته داسې غوړې کړې چروبو ته اجره کې بدان بټیاران دا ناس الکه سدي خوري خان ساګ به خوري تاسو خوري خان غټه وخت تاسو خوري جی دال می خوري دته خان تاسو خوري روندې وګورم دوی دسه کوي کوم خیال کړی دسه دی هغه بریتو علاقه کې چرته کشمیر فتح کړی
پروسه ورمنډه کړي کینه خدای دې خوار لکه او د ناقې په سړک تازان نه ډبنګې جوړ کړي دي یا د ناقې دغه په کلی کې ځان نه ډبنګې جوړ کړي څوک درته سوي لري چې دا چل مکه وا پارام کینا دا ایو سړیو خزو تراغه خزو تل خزو کشمیر لازم خزو ورته ممال ته خو جنگ دی زم پاتې کېږم نه والمزو عزما او دا اندوان بداسي او داسي چې ټول قیمت خزو زنو الله دې ملش چې کشمیر ته تله د غره په خوا کې ولاړ دی دا د توپ غړمبار دی نو چې غړم شي کله دی یو کانی لاندې سر نه باسي کنه بل غړم ته په دې کې وی کته چې یو خر ولاړ دی او واخه خوري نو دی وی چې یا الله دا خر څنګه بیغمه ولاړ دی واخه خوري او زما اړوس کاش کی خدای چې زه خدا خر وې لګ بیغمه خو به وې په دې کې یو سات تیر شو په اخرم بم راو غردې چې غړم شو خر والی زولو چې وی کته وی یا الله شکر دې چې خر نه یم نو تاسو د خزو پهلوانان یې او د خزو ترزن یې د کلی کوڅه کې ځان نه پړانګ جوړ کړي دي دا ستونه ناغسړي برته دادا چل کولو او چې ګور نه پولا زرد فرنیان ماکوتیان خلکو به چې برته توکته نو رښتیا به برته غوړي وي اجره کې ناس ته او دا غریبان ته غیر چاپیر ناس کینو زوی په منډه منډه راغې وی چې بابا وی تا به چې په برته غوړولې سرمن خو پښو یوړه دی ورته وی چپ شبه را دی غرکشه وی والله کټو کې کوم مور مې راته ویل چاله سرمن پښو تختول نو کران ورته وی چې خان برته به سرمنې غوړول مونږ ته به دی چې پولاونه دی خو ګورئ د بیروپیت راز على الدوام نه پاتې دا به تاسو له ناصر خان اسلامي ګیسټ هاوس بیرون کچهری گیٹ اشرف روڈ سرای فقیر خان پیښور ښار کې د ناصر خان سرار سات ملاویږي دا سوال ټکیږي چې د ملک قانون قران او حدیث چې د ملک قانون قران نو سلوه کاله د پاکستان حکومتونو چې اسلام کوم په شرمونو شرمولو الله دې امان راکړي دومره په 200 کاله حکومت کې پیرنګیان نو لکه دې د پیرنګي پر کټیانو چوشا آریو چر اوس موجوده حکومت کو ګور اسلام 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 دلم لګیا دي اسلام چې اسلام دې چې دې پته نه لګي آیو بادشاہ کور کې د دوبي خزراله جړل چې جړلې بادشاہ خزه ورته ویل چې ولې جړل ویلانډې مړ د بادشاہ خزم په جړل بادشاہ کور تراغه خزه ولې جړل ویلانډې مړ بادشاہ په جړل اوس پختل نه کې ویلانډې څه بادشاہ بار راغی دربار ته چې بادشاہ په جړاو لکه زمونږ صوبه سرحد کې گورنر صاحب جاری نو دا وزیران په ور سره مخم وي او یاله د پارلیمنت دغه دا څه دی میټینګ دی د پارلیمنت تاسو د خپل پارلیمنت کتلې دی پارلیمنت دی پارلیمنت بادشاہ دربار ته راغی په جړانه وزیران جرنیلان د صاحب ولې جاري وی چې لنډې مړ او وی په جړا کابینه را صاحب ولې جاري وی لنډې مړ دی وی په جړا یو په کې تاسو په چې دا لنډې دیسو خبر نه یو بادشاہ جړل چې لنډې مړ دی نو موږ په جړا بادشاہ نه تاسو صاحب لنډې سو وی چې نیم خبره خو خزر نه جړل چې لنډې مړ دی زم په جړا بادشاہ کو ترغه خزه ته چې خزه دا لنډې سو کو ټول بادشاہي په جړا وی خبره نه د دوبي خزه جړل چې لنډې مړ نو زم په جړا چې د دوبي خزه راوخته بیخ کی وزره لنډې سوک دی ټول سلطنت جاری وی لنډې زما د میړې یو خر امر دی سبا چل پتہ نه لګ اسلام 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 دل لګیا دي کدا دې را روان دي کدا دې را مشي کدا دې را اسلام دې خبري ټول درو ایمان پیدا کوي کله سملې منبر در تراغه او درته وي چې اسلام دې اورا بشي نو که ایمان ځان کې لړۍ د دغه غریوان نه ونی سي
او په دغه خوله یو سوسو کوي چې دا خوله ولا د وینو ډکه که وزیر درته راغی او درته وزیر لا تاسو ټول ټوکرای کی او زمونږ وزیران امریکای ته تللی دلته د استقبال تیاری کی تب وګوره دا به ضمیره قوم دا به لکای چې دي دا به زرګونو خلک روان چاله امریکای نه رااله امریکا څخه کعبه ده امریکای غوندې رزیل ملک په مقدس مکه باندې دی دا خو مونږه داسې شی فرض کړی دی د خدای دین ټوکې لوب مسخره د خپل طبیعت دین ایو پیرو یو کلی ته تلو اکلی کې سګوري چې ته پرم په 2 پیسې سیر دي او زعفران او سوچا غوړیم په 2 پیسې سیر اوهو یلکه دا خو شهر نه پرسان دی سوچا غوړیم په 2 پیسې سیر ټیپرم په 2 پیسې سیر گازریم په 2 پیروي مرید ته چې بچي تخته دا شهر نه پرسان دی او الله کپ کې گیر شو تپوس کولو والا بسوي ا مرید ډېر مانداو هغه چې حضرت لګ به ایثار شي ډېر مانده مو دا سوچا غوړي ډېر ارزان دي چې لغوندي او خرمه چې خشم هغه سوچا غوړه خو به خو سټ بدی ګسیم خوري وې چې نه صاحب لګ ایثار شو ډېر خدا چې ایثار شوی دی نو شیخ صاحب شورو په کړی دا او چې میاش دوه تیرې دي شیخ نه لاسه کټه جوړ شو چې بیا به پملا کټ راته بادشاہ حکم کړی په یو سړی باندې چې دا پانسی کوي هغه سړی مانداو په غاړه کې هغه کړای نه ټینګېدا بادشاہ ته راپورټ وشو چې دا سړی خو مانده دی او په دې مړی کې کړای نه ټینګي بوټه تی بیا وځي بادشاہ وی چې بای دا څه ضروری نه چې هم دې پانسی کوي چې د مړی کې کړای نه راځي غټه مړی ولا وګورئ خو یو سړی مړ کوي اور څوک ګرځي سپایان ګرځي غټ سړی لټي چې وې کته د پیر سے مرید باندې او وې والله د مړای ولا فټ راوی نیو شیخ ولا لکه ورور کړای د بل چا په مړای کې نه فټ کیږي ونو ما سکړی دی بیرم غر کا شا وې سدي کړی نه دي الته کړای په بل چا کې ناراض کړی دی سدي او کړای پتا فټ کی پیر لراغه چې غرق شو ما اوس ما سکړی دي چې وای کړای په بل چانه فټ وې ما چې درته وی چې 2 پیسې سیر سوچا وړي خو خوري او 60 بدی ګوسی هم خوري وې پیرا خدای ته ګور اوس چل کاوه نو پیران خو ډېر خيار می کړ ډېر خيار زری شرطم ډېر خپایم چې ما ځان مولا کړې ډېر خپ چغې دی او سوري دی او بده ورځي دی او صاحب جګړې دی او جیلخانی دی او په لوی غم اخته غزان می پیر کړه و داسې مذهب کوله لوی خوان به اوس خو صاحب په قهر راخته د ټریفیک د سپای غونډه که خزر روانه چې ما کجنه را روانه ما کالکان را روانه ما درې لارې بلاک کای درې والا درته کنځلي دوستو خایا چې دوست بدی سو پیر له کا خزه ورغله په سر ولا لاس راکاږي الله دې نورم خکا زه کجینه ورننه واتم پسینه مینه ورته الله دې نورم خکا اجي آسان شه ده مال دې پیسې دي خوراکونه دي سبا ها کود مولا توپ ګران کا نو پیران ډیرو خياري اغا ورته اوس می خلاصوا و بداس چلله چې سبا لا د 500 دا کړای دا پیری ورته وی چې تا نه مخکې به په زور منډه کوم او بیا ته په معنا مخکې ور منډه کوا زب ته تب سره ونخلو بادشاہ به یو تپوسو کی زب یو خبرو کوم استادان بخلای چې سار شو بادشاہ راغی چې سړی پانسی کی د پیر په دې کړای ور منډه کړي مرید په ور منډه کړي دواړه په پرزونو دی یو زب ورزم بل زب بادشاہ دا چل څه دی پیر ورته صاحب په باطن کې مې ولید چې په دې کړای کې جنت ده چې د چا غاړې ته پرې وته نه به جنت ته ځي زدي مرید ته ویم چې زه جنت تزم او دی وی چې نه زم دا جګړه د زما او د بادشاہ ورته وی چې تاسو دواړه په آرام کې نه جنت ته زولې نه زولې نه زم کړای بادشاہ په خپل غاړه کې چولې ده او د خپل خلیل اډر ورکړي راکاږي او جګړه شوه دی سټي حالت
پیروي مرید ته چې تخته بیړه د غر کشدان د اخلاص شو او ما ته وګورئ په دې زمانہ کې به دا بدبخت قوم د 500 کړای ځان ته په خپل اچي